تازه خبره په کونړ کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د جګړې لومړی ابتدایي معلومات څه دي؟ جګړه ولې پیل شوه؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم. عطاوله خوګنې لیکي یو سرچینه وایي د کونړ په دانګام او شلتن سیمو کې د پاکستان لخوا د درنو وسلو د بریدونو وروسته دواړو لورو ترمنځ نښته پیل شوې. ویل کېږي چې د پاکستان په بریدونو کې په سیمه کې ملکي وګړو ته هم زیانونه اوښتي دي. د احمد جان رحیمي په نوم بل کس لیکلي پر پاکستانیو ځواکونو بد حال جوړ دی. دا څو ورځې نن یې زموږ سفیر عام اظهار کړی و. شاید نور وس یې نه وي رسېدلی نو د کونړ په مظلوم ولس یې حمله کړې چې دا به هېڅکله ورته افغانان هیر او معاف نه کړي. د محمد یاسر په نوم بل کس لیکلي پاکستاني خبیث پوځ 2 شپې وړاندې د نړۍ غرایزې او لوړې سیمې په توپونو وویشتلې. دا لومړی ځل نه دی چې د ډیورنډ په فرضي کرښه نښته رامنځته کیږي. کله چې په پاکستان کې بریدونه زیات شي نو بیا پاکستاني لوري په افغان خاوره د توپونو ویشتل شروع کړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. تاسو هم خپل نظر را سره کمنټ کې شریک کړئ. ښه وخت ښه شي وي.